چې هره ذرایع تلاش کې هره لار تلاش کې د سکون دپاره والله عظیم که سکون پیدا کې سکون نسته یوازې سکون د الله جل جلاله په ذکر کې دی الله څه وایي ای بنده مزغله ده زما څخه په دنیا کې سکون نسته په رایش کې سکون نسته په جنسي خواهشاتو کې سکون نسته په ډانس او دغه رقم موزیک کې سکون نسته په غزلو کې سکون نسته په فیشن کې سکون نسته الا بذکر الله تطمئن القلوب الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار چیرې ځې کومې خوا ته روان یم د زړه په تلاش چې څومره ځای وغوښتل نه دې کوي دا الله وایي راسه زما بنده الا بذکر الله تطمئن القلوب زما په ذکر باندې زما په نامه سره ستا ذکر ستا زړه خپله اطمینان پیدا کوي تاسو وګورئ کوم خلک چې الله ته نږدې دي دا علما وګورئ په خپل زندګي کې بیا څومره الله خوشحاله کړي ولې خوشحاله دي د دې د الله سره ربط او تعلق جوړ دی چې هر څومره ولاړ سي هر څومره ولاړ سي لیکن بیا هم د زړه سکون نه سي پیدا کولی که د ځان دپاره زینت مختاره کړې که د ځان د ساه تېرېدو دپاره کیل مختاره کړې که د ځان د سیاحت دپاره ولاړ سي سمندر سیاحت وکړې سیل او تفریح وکړې یا ولاړ سي د باغو تفریح وکړې بیا به دې هم زړه دغه منډه کړي ولې بنده که په موټر کې په غټ اواز باندې سروز درته ولګی بیا به دې هم زړه دغه منډه کړي ځکه چې زړه سکون دا د الله په ذکر سره پیدا کوي که یو بېعقله دا اعتراض وکړي چې ولې موږ خو چې غزله اورو ډېر ښه خوند پر اخو موږ خو چې یو ګناه کوو ګناه کې خو خوند شته راحت شته عجیبه مثال د دې علماو ورکړی دی د دې خوند مثال دا رقم دی لکه انسان چې په خپل بدن کې خارش لري انسان چې په خپل بدن کې مړ سپونی لري هغه چې ګري دته خوند ورکوي لیکن د هغه نه وینې را روانې بقاعده خوند ورکوي چې هر څومره ګري دته خوند ورکوي لیکن دغه ګرول د ده دپاره د هلاکت ذریعه ګرځي اخر ټوله بدن نسي دی ختموي ای بنده په دا ګناهو کې چې کوم خوند دی د دې مثال همدغه شان دی که ستا په بدن کې یو د خارش مرض پیدا سي ستا په بدن کې د مړ سپړې مرض پیدا سي ته هغه ګرې نوکان به دې هم د وینو ډکې زخم به دې هم ویني دا زخم به سرایت کوي اخر به ستا ټوله بدن نیسي اخر به هلاکېږي دا ګناه چې ته خوندونه اخې دا خوند به تا زیاتوي اخر به دې زړه تک تور در واړوي بیا به د الله او جل جلاله او ستا ترمنځ غټ بعد او فراق راغلی هېڅ به ناسته سره وړلی هر څه کوشش به وکړې لیکن بیا به هم هغه چین او سکون تا ته نه پیدا کېږي اوس دا چې د الله ذکر څه شی دی چې په هغه سره موږ ته د زړه سکون پیدا کېږي یوازې دا نه چې الله الله کوه د الله ذکر دا دی چې مسلمان خپل کاروبار ته منا وتړه حلال رزق وګټه دا د الله ذکر دی ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د خپل بچو دپاره د حلال رزق مطالبه کول د حلال رزق د ګټلو کوشش کول دا عین عبادت دی د دې مثال دا رقم دی یو سړی سهار راسي مسجد ته پر نفلو ودرېږي بل سړی ولاړ سي د کاروبار دپاره علما د دې مثال ورکوي چې هغه سړی پر نفلو باندې ولاړ دی او هغه سړی ذهن دا چې زه خپل بچان بیبي او کوچنیان ساتم زم یو په حلاله پیسه ګټم د دې سړي او د هغه سړي په عبادت کې اثبات نشته